بیا هم درته هرکلی وایم تاسې سلام سهار به لیکپوره خپرونه ګورئ مخکې د بلال جان خبرې تاسې واورېدې بلال جان ته ورته په لسګونو په سلګونو موږ دغسې ځوانان لرو چې دوی کولی شي په بېلابېلو برخو کې پنځونې وکړي او افغانستان ته افتخارات راوړي د دغه ځوان له وړتیاو نه هم باید ګټه واخیستل شي موږ د افغانستان اسلامي امارات په مشرتابه باندې دا غږ دی چې د دغسې ځوانانو که هغه خویندې دي که ورونه دي باید ورته فرصتونه زمینې برابر شي او وکولی شي په خپل مسلک کې د افغانستان دپاره لاسته راوړي ما سره همدا شیبه په خپرونه کې محترم جمعه خان عمرخیل د عدالت غوښتونکو د شورا رئیس دی دوی سره خبرې اترې لرو چې ځوانان د افغانستان اسلامي اماراتو نه څه غوښتنې لري او امارات د ځوانانو د پیاوړتیا په موخه باید څه وکړي او خپله د ځوانانو مسؤلیت او رسالت په دې ټولنه کې څه دی په دې تېرو 20 کلونو کې ځوانانو خپل رسالت او مسؤلیت پیژندلی ځای پیژندلی دی او آیا خپل مسؤلیت او رسالت یې په ځای کړی او که نه عمرخیل صاحب سهار د بخیر مننه سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او د ملي راډیو تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته ډېره مننه کومه راځه لومړی خو دا دغه شورا دې لږ ووایه چې د عدالت غوښتونکو شورا یعنی په دې شورا کې دا کله جوړه شوې ده او ستاسې موخه ولې دغه شورا هم جوړه کړه مقصد یې څه ډېر ښه موږ تقریبا 3 کاله مخکې دغه شورا جوړه کړه اته نویم کال کې کار مو شروع وکړله چې دلته موږ تاسو لیدل عدالت نه و د هر فرد حقوق طلب کېدل هغه به اساس مو پورته کړه تر څو موږ وکولی سو ځوانانو ته تحصیلي زمینه برابره کړو او هغه خلکو ته دندو لپاره ترېننګونه ورکړو همدارنګه ورکشاپونه ورته جوړ کړو د دې تر څنګ هغه بېوزله کورنۍ او خلک چې اقتصادي مشکلاتو کې لاس ګرېوان دي او هغه ته صحي برنامه برابر کړو هغه په دې معنه موږ شفاخانو سره پروتوکول او تفاهمنامې امضا کړلې موږ له خلکو څوک سره معرفي کړل هم د اته تر اوسه پورې نو هغه فیس و معایناتونه 50% وړیا وله او فیس به مکمل کامل رایګانو دغه برخه کې موږ دوی ته برنامې راکړلې د ښځو پیاوړتیا هغه کې ځوانانو دغه عمرخیل صاحب دغه نوم او ستاسې کارونه سره په تضاد کې نه دي تاسو د عدالت غوښتونکو عدالت دپاره خلکو غږ پورته کوي هلته بیا تعلیمي او روغتیایي بنسټونو کې خلکو ته دغه کوي تاسو وګورئ چې تر هغه پورې چې موږ ځوان کدر ونه لرو بااستعداده کدر ونه لرو نو هغه په څنګه باید موږ دا انګېزه کړله چې هر یو په هغه خپل انګېزه هغه فکر په استعداد باندې خپل موږ سره موږ دې تر څنګه چې هر فرد حق حقوق څخه دفاع کوو او دا معرفي کوو مرجع مسؤلینو ته معرفي کوو ظلم چې پکې کېږي دې تر څنګه موږ یو نوع اجتماعي خدمات وړاندې کوو تحصیلي خدمات موږ په دې وړاندې کوو تر څو موږ ځوانان او هغه ماشومان هغه نوي نسل چې وکولی سي د تحصیل له لارې مخ ته موږ تاسو ګورو په تقریبا 4 دهې کېږي چې په هېواد کې ناخوالې جنګ بدبختي فقر حوج ته رسېدلی ده نو هغه موږ غوښتل چې دغه ځوانان هم تحصیل له ډګره مخ ته بوځو همدارنګه موږ صحي خدمات موږ خلکو ته وړاندې کولو هغه خلک چې موږ سره په شروع یعنې څه رقم صحي خدمات تاسو وړاندې کوئ هغه په دې معنی چې موږ شفاخانو سره په ولسوالیو کې تفاهمنامې امضا کړې ولایتونو تفاهمنامې امضا کړلې موږ هغه خلک چې موږ سره یعنې کومې شفاخانې سره تاسو تفاهم امضا کړی موږ مشفق شفاخانې سره امضا کړل یعنې دا مشفق شفاخانه باید څه شي وکړي خلکو ته چې تفاهم پر بنسټ باندې دې تفاهم په بنسټ دا خو د یو بېلګې په توګه اکثر ته موږ لسګونو شفاخانو سره تفاهمونه امضا کړلي د موږ له خوا نه څه غریب بېوزله خلک سره معرفي کېږي هغه فیس ترې نه اخلي فیس ترې نه اخلي هغه او نور بعض شفاخانې چې هغه ورځې ورته ټاکلې هغه ورځ فیس موږ دغسې شپه یي که ورځ هر وخت کې ورسي فیس ترې نه اخلي همدارنګه د معایناتو کې تقریبا 50% وړیا تخفیف دی موږ له خوا چې ورته معرفي 50% وړیا تخفیف ده همدارنګه مړی ژوندی خو دا طبعا په ټولنه کې راځي مړی چې راځي هغه موږ د شورا له خوا نه خپل په لګښت باندې تیل ورته هغه ته ورته اچوو دغه د امبولانس تیل ورته اچوو او نور مصارف نشته هغه موږ خپل شورا له خوا نه ورته اچوو دغه یو خدمات دي ځوانانو ته اصلا ورکشاپونه تعلیمي ورکشاپونه برنامې ورته هغه کوو تحصیلي برنامې ورته هغه کوو تر څو وکولی شي تاسو تحصیلي ډېر شی نه خو ماشاءالله تاسو چې دا شورا یې کوي که چې وزارت هم دومره شی نه به چېرته په وس کې اوسېږي دا راته ووایه چې د تعلیم په برخه کې چې دا اوسه پورې قرنطین یو نیم کال او اوسه پورې افغانستان اسلامي امارات راغلی او ښوونیز دروازې بندې دي تاسې کوم ځای کې غږ پورته کړی خلکو ته چې یعنې اسلام اماراتو سره هم لیدلي چې تر څو وکولی شي دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو د خلکو په مخ باندې پرانیسي د امارات په دوره کې همدا اوس امارات په دوره کې وکړه ځکه چې تاسو په تعلیم په برخه کې غږ پورته کوئ آیا د خویندو ورونو دپاره هم غږ پورته کړی دی داسې بېلګه یې ووایي چې خلک مثلا د دوی نه غوښتنه کړي چې په پوهنتونونه همدارنګه ښوونځي د خلکو په مخ باندې پرانیستل شي خلک بیرته زده کړو ته لاړ شي موږ چارواکو سره خبر نه دي کړي مګر میانجګۍ تر اوسه پورې موږ دوی سره نه ناست یو نه داسې قوي شناخت سره لرو نه روابط سره لرو موږ یو برنامه په دې راتلونکي په دې څو ورځو کې لرو چې یو پریس کانفرانس ورکړو او د نړیوال ټولنې نه خپلې مسؤلینو ته چې دلته اوس دې مسؤلینو وغواړو تر څو هغه د ځوانانو پر وړاندې د ماشومانو پر وړاندې او هغه
خصوصا د ښځو پر وړاندې چې دي تحصیل زمینه کې هغه خنډونه له منځه لاړ شي. د ځوانانو د هغه ځوان کدرونه چې زیاتره مثلا اوس په تیښته باندې بریالي شو یا ځینې په دې هڅه کې دي چې لاړ شي، ستاسې د افغانستان اسلامي امارات نه څه غوښتنه ده چې ځوانانو منسجم کولو دپاره هغه ځوانان چې په تېرو 20 کلونو کې په مسلکي برخه کې تخصص لري زده کړې کړي دي، څنګه دوی ته د کاري فرصتونه او زمینه سازي وشي چې همدلته په کور دننه پاتې شي، بهر لاړ نه شي؟ زما غوښتنه د فعلي طالبانو ورونه دا ده چې د هر څه مخکې دغه 5 میلیونه تقریبا شاوخوا 5 میلیونه من کارمندان دولتي او نظامي د کارمندان دا هغه باید تشخیص هغه راوغوښتل شي. ولا په دې داسې 15 میلیونه چې هر یو کور کې 15 نفر ولري 25 میلیونه راځي. 25 میلیونه د متاسفانه په داسې حالت کې چې په تیر نظام کې 2-3 میاشتې معاشونه واخیستی، اوس هم بې معاشه بې سرنوشته دي، وظیفو ته نه دي راغوښتلي، دا راوغوښتل شي تر څو دغه فقر کچه یو څه لوړه شي. بل زمینه داسې تحصیل زمینه ورته برابره شي. تحصیل برنامه کې دوی تر اوسه خاصه مختصره برنامه دوی نه ده وړاندې کړې. ځوانانو ته ځوانان معنا داسې په تاجک، پښتون، هزاره او خور ورور دوی ته زمینه تحصیل برابر شي، بورسونه برابر کړي دوی ته تر څو دوی وکولی شي مخته لاړ شي. بله اساسي ستونزه موږ دا لرو چې متاسفانه په دې وروستیو اواخرو کې د خوراکي توکو یو بوجه اوړه 2300 روپیو ته رسېدلي دي، یو لیټر لیټر 8 روپیو ته رسېدلي دي. دغه بندونه په مخ خلک په مخ واس کې او که چېرته خلاص هم وي تاجران دې تشویق کړي او تشویق کړي تر څو دغه د سوخت او د خوراکي توکو لوړ قیمت راټیټ شي. ولې په دې چې متاسفانه اکثرته خلک بیکاره دي په قلانجر کې او دا د طالبانو ورونو مسؤلیت ده چې دوی ته دغه زمینه برابروي. اوس یو څه راتلمه زه ټکسي کې راغلم د چمن نه تر دې پورې ټکسي کړم په 200 روپۍ، یو نیم سل روپۍ ته څوک راتلم د یو بېلګې توګه د ورور تیل 8 روپۍ رسېدلي. دا دوی مسؤلیت ده چې دوی زر ته زر دې کار کوي. بل موږ په عموم کې د ځوانانو او د ټولو خلکو غوښتنه ده چې متاسفانه په دې اختر وروستیو کې موږ ګورو چې ځنګلونه د موږ وهل کېږي، ځنګلونه خارج ته ځي او د دې مخه زر ته زر ونیسي. لکه دا رنګه چې اسلامي امارات په دې وروستیو کې دا هڅې کړي دي، هغه غل چې هڅه نیول کېږي غلا یې کړي د هغه بوټي که هر څه په غاړه کې هغه کړي. موږ د دوی نه هم همدا رقم عین شی غوښتنه ده. هغه خلک چې چترش غلا کوي دوی ته حداقل یو من لرګی دوی په غاړه کې هم واچوي، هغه مسؤلین ونیول شي، کبال مخه ونیول شي. که څه هم دوی به ګامونه اخیستي وي دغه کبال د موږ وسپنې چې بهر ته ځي د دې مخه ونیول شي. دغه عمومیت دي چې د ټولو ملت غوښتنه ده، د ټولو خلکو غوښتنه ده چې دوی باید لازم اقدامات وشي. ډېره مننه کومه محترم عمر خیل صاحب. او دا راته ووایه چې په تېرو 20 کلونو کې یا په دې افغانانو د خپله ځوانانو چې د یوې ټولنې د بلا تیر حیثیت لري په دې 20 کلونو کې خپل مسؤلیت او رسالت درکړی دی، هغه چې دوی ته راجع کېږي په سمه توګه سرته رسولی که نه؟ دا خو که په یاد دي جناب یعطل صاحب ما یو کال مخکې تقریبا یو کال مخته هم دا کړې وله. موږ ځوانان ډېر څه مسؤلیت لرو، ښه اخلاق ښه سلوک به وکړو، خپل مسؤلیت په ټولنه کې په هغه شرعي او اسلامي توګه باید هغه ترسره کړو. مګر متاسفانه په تېر کې مشکلاتونه او په آینده کې غواړم چې دغه مشکلاتونه خدای نخواسته مخته لاړ شي. په تېر حکومتداري کې دغه مشکلاتونه ځوانان ناهیله کېدله. همدلته به همدې برنامه کې همدلته زه ناست وم چې په تېرې حکومتداري کې داسې فراشتي ځوانان به راتل د پاسپورټه به وله تاسو دا مانه دا پوښتنه وکړئ چې ولې هغه څه هغه لري. هغې غوښتنه هغه داسې چې څه هغه د پاسپورټ هم دلته نشته ده. که چېرته دغه ځوانان په استعداد که تاجک وي که ازبک که له هر قوم نه وي که په تجربې په اساس لیاقت په اساس د پوهې په اساس مخته راسي په نظام کې په حکومتوالۍ کې په هغه اداره کې نو دا خنډونه مخته ځي. نو اوس نو موږ له مسؤلینو دا هیله ده چې په راتلونکي کې هغه ځوانان په واسطو په اساس مخته رانسي، په لیاقت په اساس مخته لاړ شي، دوی پوهې په اساس مخته لاړ شي، دوی استقلالات او دوی دغه تجرباتو په اساس مخته لاړ شي. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ، تاسو له نظریاتو نه مننه کوم. تشکر، کور دې آباد.